السلام علیکم ګرانو دوستانو. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه احتمالي لوبډاله ورزونه. افغانستان او نیوزیلند دواړه نن د شلوريزه نړیوال جام سیالۍ په لړ کې خپلې وروستۍ ګروپي لوبې کوي. دا په شلوريزه نړیوالو لوبو کې د نیوزیلند او افغانستان لومړۍ لوبه ده. تر دې وړاندې دوه ځلې دواړه لوبډلې د یو بل پر وړاندې په یو ورځنیو سیالیو کې سره مخ شوي دي چې دواړه ځله نیوزیلند لوبډلې لوبې ګټلې دي. د ابوظبي شیخ زاید لوبغالي کې نسبت د متحده عربي اماراتو نور لوبغالو ته ښه توپخانه کیږي او په بالینګ کې بیا له فاسټ بالرانو سره ښه مرسته کوي. ظاهرا د نیوزیلند فاسټ بالرانو او بیټسمنانو ته په کتو یا د لوبډله برلاسې برېښي، خو د افغان لوبډلې یوازینۍ پیاوړتیا بیا په ورو بالینګ کې ده چې د مجیب رحمان پر راستنېدو بلا غښتلې کیږي. د نړیوال جام سیالۍ په ترڅ کې د فاسټ بالینګ ترڅنګ تر ټولو غټه ستونزه د لوبډلې خراب بیټینګ او په ځانګړي توګه اوپنران دي چې د څلورو لوبو په تېرېدو یوه لا هم تر اوسه 100 منډې نه دي پوره کړې. د افغانستان احتمالي لوبډله شهزاد محمدي، حضرت الله عزازی، رحمان الله ګربز، حشمت الله شهیدي، نجیب الله زدران، محمد نبی، ګلبدین نایب، راشد خان، مجیب رحمان، نوین الحق او امید حسن. سره له دې چې نورې ټولې لوبډلې کوشش کوي چې له ټاس ګټلو وروسته لومړی بالینګ وکړي، خو د افغان لوبډلې تېرې لوبې ته په کتو ممکن د ټاس ګټلو او بایللو دواړو حالاتو کې لومړی بیټینګ ورتر غاړې وي. بلخوا د هند له لوري په ابوظبي لوبغالي کې د لوړ هدف ټاکلو باوجود ښایي ویکټ د 150 او 160 منډو ترمنځ جوړه وي، او که افغان لوبډله همدومره منډې وکړي نو لوبه به یو طرفه نه وي. د راپورونو له مخې چې په دوه لوبو کې د نه لوبېدو وروسته مجیب رحمان جوړ شوی دی، نن به د نیوزیلند په وړاندې په لوبه کې ولوبېږي. مجیب رحمان د نمیبیا پر وړاندې ټپي شو چې نن به ښایي په لوبه کې ولوبېږي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.